سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. په نننۍ ویډیو کې په یو ډېر مهمه موضوع باندې غږیږم او هغه دا چې څنګه کولی شو د انګلیسي ژبه زده کړو. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره د مختلفو طریقو څخه استفاده کیږي، خو زه درته هغه طریقې یا هم هغه سټپ بیانوم کوم چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر زیات اړتیا لیدل کیږي. زه تقریبا د 6 کالو راهیسې په جلال آباد ښار کې انګلیسي ژبه تدریسوم او الحمدلله د خپل استاذۍ په جریان کې مې ډېر زیاتو شاګردانو ته انګلیسي ورښودلې دي. خو په عموم کې زه یو پوښتنې سره ډېر مخ کېږم او هغه دی څنګه کولی شو انګلیسي ژبه زده کړو. مطمئن یم چې دا هغه پوښتنه ده چې ستاسې په ګډون د نورو ډېرو افغانانو ورونو په ذهنونو کې اوسي. نو نن درته راځم د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره هغه ابتدایي 5 خبرو باندې غږیږم. هغه 5 اړین سټپس یا هم نقاط کوم چې د انګلیسي زده کړې لپاره ډېر زیات مهم ګڼل کېږي. د انګلیسي زده کړې لپاره تر ټولو مهم یا هم سټپ نمبر 1 چې دی هغه سیټ ا ګول، هدف وټاکئ. په دې معنی که غواړئ چې په واقعي ډول سره انګلیسي ژبه زده کړئ تاسې باید یو هدف ولرئ. ولې باید انګلیسي یاد کړم؟ د څه لپاره انګلیسي زده کوم؟ د هغه څه دي چې تاسې باید له ځان څخه وپوښتئ او یو ځانګړی هدف یا هم مرام ځان ته وټاکئ د انګلیسي زده کړې لپاره. اکثر اوقاتو کې چې زه له شاګردان څخه پوښتنې کوم چې ته ولې انګلیسي زده کوې، عموم کې دغه جواب ترلاسه کوم چې وایي بس کار مې لیږي، کور کې راته وایي چې انګلیسي یاد کړه، بس داسې نړیواله ژبه ده. دا هغه عذرونه دي کوم چې معقول نه دي. د انګلیسي زده کړې لپاره تاسې باید یو مشخص او جامع هدف ولرئ. مختلف خلک د مختلفو علتونو یا هم هدفونو لپاره زده کړه کوي. انګلیسي زده کړه کېدای شي دې لپاره وسي چې تاسې سبا ته یو ډېر ښه وظیفه ترلاسه کړئ. انګلیسي یو نړیواله ژبه ده او په اکثر هیوادو کې ترې استفاده کیږي. کېدای شي تاسو غواړئ سبا کوم هیواد ته سفر وکړئ، نو دې لپاره چې افهام او تفهیم وکړئ انګلیسي ژبه زده کوئ. ځینې ملګري شاید دې لپاره انګلیسي ژبه زده کړي چې هغوی غواړي لوړې زده کړې وکړي. ځینې ملګري شاید دې لپاره انګلیسي زده کوي چې انګلیسي زموږ په ژوند کې په هره برخه کې ترې استفاده کیږي، که هغه اقتصاد دی، که میډیکل یا طب دی، که هغه مثال هره برخه اوسي زموږ د ژوند، هغه که ټیکنالوژي اوسي، که تعلیم اوسي، د انګلیسي څخه استفاده کیږي. کېدای شي داسې یو څه هدف تاسو ولرئ. نو هدف دا چې که غواړئ په واقعي ډول سره انګلیسي ژبه زده کړئ تاسې باید هدف تعیین کړئ. هدف مو باید مشخص اوسي د څه لپاره انګلیسي ویوئ. هر کله مو چې هدف وټاکه دغه هدف ټاکل خپله تاسې یو څه ترلاسه کولو ته مو ډېر زیات نږدې کوي. د هدف ټاکلو څخه وروسته دویم سټپ شروع کیږي او هغه دا دی بی انټرسټډ. تاسې باید د انګلیسي په زده کړه کې علاقمند اوسئ. په دې معنی چې که چېرته تاسې انګلیسي زده کول غواړئ انګلیسي سره مو شوق پیدا کړئ، لیوالتیا مو پیدا کړئ. په خپل ذوق سره کتابونه واخلئ، انسټیټیوټ ته لاړ شئ، په خپل ذوق سره مطالعې ته کښېنئ، په خپل ذوق سره ویډیوګانې تعقیب کړئ او دغه ژبه زده کړئ. علاقه د یو څه په کولو کې ډېر زیات مهم دی. یو واضح مثال زه چې تاسو ته درکوی شم هغه دا دی که احیانا که فرض کړه په کور کې تاسو یو ماشوم ته په تنده لهجه یا هم په دیزې سره امر وکړئ چې لاړ شه ماته یو ګیلاس اوبه راوړه، نو شاید دغه ماشوم به تاسو یو ګیلاس اوبه راوړي، خو چونکې هغه دغه اوبه په زور سره راوړه نو حتما یا به ګیلاس ناپاکه اوسي، یا به شاید اوبه درته کمې راوړي، یا به شاید اوبه درته توی کړي، خو یو نه یو ستونزې سره به تاسو دغه اوبه ضرور رسوي. خو که چېرته دغه ماشوم تاسې تشویق کړئ، علاقه ورله ورکړئ، ورته ووایئ ته څومره ښکلی ماشوم یې، زه تا سره ډېر زیاته مینه کوم، ته خو ډېر ښکلی ښکارې نن، که یو ګیلاس اوبه دې راته راوړی وه څومره به ښه وه. که په دې مینې سره که تاسې دغه ماشوم نه یو ګیلاس اوبه وغواړئ هغه به شاید تاسو ډېر زر
او په خوشحالۍ سره ښه ښایسته یو ګیلاس اوبه به راوړي. ولې؟ ځکه چې په دغه دویم پړاو کې هغه خپل شوق علاقې سره دا کار وکړه، ځکه خو یې کار درته په سمه ډول سره ترسره کړه، ځکه خو یې نتیجه ښه وه. نو د انګلیسي زده کړې لپاره تاسې باید تر آخري حده کوشش وکړئ چې شوق یا هم علاقه پیدا کړئ. د علاقې پیدا کولو لپاره یو مهمه موضوع هغه دا چې تاسې باید د انګلیسي په اهمیت یا هم امپورټنس باندې څېړنه وکړئ. سټپ نمبر 3 میک ا کمیټمنټ. په دریم مرحله کې تاسې باید کلکه عهد یا هم وعده ځان سره وکړئ. په دې معنا چې ته ځان سره باید یو ډېر کلکه وعده وکړي چې زه به دغه ژبه زده کوم، زه به ډېر زیات خواري کوم، زه به د دغه ژبې زده کړې لپاره له ډېرو ستونزو مشکلاتو څخه به تېرېږم، خو د دغه ژبې زده کړه به زما وروستۍ او نهایي پرېکړه او همدارنګه هدف اوسي. نو ځان سره کلکه وعده وکړئ، یو ډېر کلکه عهد وکړئ چې زه به دغه ژبه حتما زده کوم. نو کله چې تاسې له ځان سره معاهده وکړه، کله چې تاسې له ځان سره معاهد وکړه د دغه ژبې زده کړې لپاره، ډېر ژر به تاسې خپل هدف ته ورسېږئ. څلورم یا هم سټپ نمبر 4 چوز ا ګریټ سیلبس. یو ډېر ښه نصاب ځان ته انتخاب کړئ. نن سبا د انګلیسي زده کړې لپاره له مختلفو پروګرامونو څخه استفاده کیږي. ځینې خلک انګلیسي د کتاب له مخې تدریسوي، ځینې خلک انګلیسي د میاشتني لیول په ډول سره تاسو ته تدریسوي. شاید نور ډېرې طریقې اوسي د انګلیسي تدریس لپاره یا زده کړې لپاره، خو تاسې باید داسې یو سیسټم یا داسې یو پروګرام انتخاب کړئ چې هغه ستاسې په زده کړه کې ډېر زیات مرسته وکړي او ډېر یو ګټور او مفید اوسي. د زده کړې لپاره 3 ډېر اړین چیزونه دي. لومړی سیلبس یا هم نصاب، دویم انوایرمنټ یا هم ماحول، دریم ټیچر یا هم استاد. که غواړئ چې تاسې زده کړه وکړئ یا هم یو څه ووایئ، دې لپاره تاسې باید نصاب پروګرام ولرئ، ماحول ولرئ یعنې ټولګی یا هم انسټیټیوټ یا مکتب یا بل یا هم ښوونیز مرکز ولرئ، او دریم دا چې تاسې باید استاد ولرئ. نو د دې دریو په انتخاب کې تاسې باید ډېر زیات غور وکړئ. تاسو باید په سوچ سره یو ښه نصاب ځان ته انتخاب کړئ. د نور څخه پوښتنه وکړئ د انګلیسي زده کړې لپاره ښه پروګرام کم یو دی. په دویم سټپ کې تاسو باید یو ډېر ښه ښوونیز مرکز ځان ته انتخاب کړئ. داسې یو ماحول انتخاب کړئ چې هغه د مطالعې لپاره، هغه د زده کړې لپاره په تمامه معنا سره مناسب اوسي. خو تر ټولو مهم او هغه دا چې تاسو باید یو ډېر تکړه او علاقمند او لیواله استاد ځان ته انتخاب کړئ. داسې یو استاد چې هغه تاسو ته د زړه څخه تدریس وکړي، داسې یو استاد چې هغه ډېر پوه اوسي، داسې یو استاد چې هغه انګلیسي له شوق څخه تدریسوي، نه له مجبوریت یا نه له بل کوم وجې لپاره. نو کله چې تاسو داسې یو استاد پیدا کړئ چې هغه تاسو سره ډېر مرسته کوونکی اوسي، تاسو ته ډېر ښه تدریس کوي او تاسو په هر څه باندې په ډېر اسانۍ سره مو پوهوي، دا د هر څه څخه مهم دی. د کتاب او د ماحول څخه هم تر ټولو مهمه نقطه هغه استاد دی. ځکه که چېرته همدغه کتاب په همدغه ماحول کې همدغه استاد د سم تدریس نه کوي، بیا هم ستاسې هغه خواري، ستاسې هغه هڅه بې ځایه ده. نو کوشش وکړئ دې پسې مه ځئ چې فلانکي کورس ښه دی یا فلانکي انسټیټیوټ ښه دی یا دا کتاب یا هغه کتاب ښه دی. ستاسې تر ټولو لومړی انتخاب باید استاد اوسي چې زه به انګلیسي د کوم استاد سره باید ووایم، کوم استاد به انګلیسي ښه تدریسوي. داسې استاد انتخاب کړئ چې هغه انګلیسي له زړه څخه تدریسوي او تاسو سره ډېر مرسته کوونکی اوسي. سټپ نمبر 5 نیور ګیو اپ. پنځم سټپ یا هم پنځم مرحله کوم چې ډېر زیات مهم ده زما په نظر، هغه دا چې هیڅکله ناامیده کیږئ مه، هیڅکله له لاسه مه ورکوئ، هیڅکله پرېږدئ مه. یعنې په دې معنا چې انګلیسي د یو میاشت 2 میاشتې د یو کال پروګرام نه دی چې تاسو به دا ژبه یو کال یا 8 میاشتو 6 میاشتو کې به زده کوئ. دا ناممکن دی چې انګلیسي دي په یو کال کې یا هم په 6 یا 3 میاشتو کې زده شي. انګلیسي زده کړې لپاره به تاسو یو اوږدمهال پلان ته ضرورت لرئ. نو دې لپاره چې تاسو انګلیسي زده کړئ
نو هیڅ کله ناامیده کیږئ مه او مسلسل ډول سره پرلپسې ډول سره انګلیسي ژبه تعقیب کړئ. که تاسو په خپل ګاونډ کې یو بل ته که فکر کړی اوسئ، ستاسې ملګري اوسئ، خپلوان هم اوسئ چې انګلیسي د ډېر وخت راهیسې تعقیبوي. ځینې ملګري اوسئ 2-3 کاله، ځینې ملګري داسې اوسئ چې 6-8 کاله انګلیسي تعقیبوي خو بیا هم په انګلیسي باندې دومره ښه نه پوهېږي. آیا پوهېږئ چې علت به یې څه کې اوسي؟ علت په دې کې ده چې دغه شاګردان یا دغه ملګري عموما د زده کړې هغه سیسټم یې غلط دی. دوی چې په کوم ډول سره زده کړه کوي هغه یو ډېر ناکامه طریقه ده. په دې معنا چې دوی 3 میاشتې انګلیسي ووایي، بیا 2 میاشتې ورکې ګیپ یا هم بریک پکې راوړي، وقفه راوړي ورکې. یو 5 میاشتې انګلیسي په یو ځای کې وایي، یو هفته رخصتي کوي، 2 هفتې رخصتي کوي، بیا بل ځای د زیات انګلیسي تعقیبوي. یو 8 میاشتې ځینې ملګري داسې اوسي 8 میاشتې ښه انګلیسي ووایي، بیا 3 میاشتې لاړ شي څه رخصتي باندې، 3 میاشتې وروسته چې راځي بېرته انګلیسي 0 سره ضبط شوی اوسي. نو د انګلیسي زده کړې لپاره تر ټولو مهمه نقطه هغه دا ده چې انګلیسي سره تاسو باید دوامداره ډول سره پاتې شئ. داسې نه چې تاسو انګلیسي د 3 میاشتو یا 6 میاشتو لپاره تعقیب کوئ یا ووایئ. په 3 میاشتو 6 میاشتو کې انګلیسي نه زده کېږي. نو په دې وجه باندې هیڅ کله انګلیسي زده کړه مه پرېږدئ تر هغه چې تاسې دا ژبه مو زده کړی نه اوسي. دغه 5 سټیپس یا دغه 5 نقاط هغه مهم او اړین چیزونه دي چې ستاسې سره ډېر مرسته کوي چې انګلیسي ژبه زده کړئ. دغه ستونزې عموما زه په خپل ټولنه کې ډېر زیات وینم چې اکثر اوقاتو کې زموږ افغاني ورونه چې کله دوی انګلیسي زده کړه شروع کوي یا خو هدف نه لري، یو بې مقصده پرته د هدف څخه دوی انګلیسي زده کړې ته روان اوسي. ځینې داسې اوسي چې آن هیڅ علاقه نه لري انګلیسي سره، د کور له خوا نه د فامیل له خوا نه یو فشار اوسي، په دې وجه باندې انسټیټیوټ ته یا هم ښوونیز مرکز ته تګ او راتګ کوي، نور څه چندانې علاقه ورسره نه لري. او تر ټولو لویه ستونزه چې د انګلیسي په شاګردانو کې شته هغه دا چې دوی انګلیسي د ډېر لنډ مهال لپاره وایي. 3 میاشتې 6 میاشتې انګلیسي وایي، بیا یې پرېږدي، بیا یې شروع کوي، پرېږدي. دغه جریان سلسله روان اوسي تر دې چې 8 کاله وخت نیسي، بیا هم کومې مثبتې نتیجې ته دوی ټول نه رسېږي. نو هدف دا ده چې که غواړئ په واقعي ډول سره انګلیسي زده کړئ، دغه 5 سټیپس تاسو باید له ابتدا څخه ځان باندې عملي کړئ. یو ځل بیا هغه 5 کوم مهمې نقاط چې دي د انګلیسي زده کړې لپاره زه درته وایم. سیټ ا ګول، هدف وټاکئ یا ځان د هدف مشخص کړئ چې څه لپاره باید زه انګلیسي ووایم. بی انټرسټډ، انګلیسي سره لیوالتیا پیدا کړئ، علاقه یا شوق مو پیدا کړئ. میک ا کمیټمنټ، وعده یا هم ځان سره کلکه لوز عهد وکړئ چې زه به دغه ژبه حتما زده کوم. چوز ا ګریډ سیلیبس، چوز ا ګریډ سیلیبس، یو ډېر ښه نصاب ځان ته انتخاب کړئ او یو ډېر ښه استاد هم ځان ته انتخاب کړئ. او 5م یو نیور ایور ګیو اپ، هیڅ کله ناامیده کېږئ مه، هیڅ کله انګلیسي په نیمه لاره کې مه پرېږدئ تر هغه چې انګلیسي مو مکمل زده کړی نه اوسي. دا و زموږ د نن ورځې د انګلیسي زده کړې اړوند یو ډېره مهمه ویډیو. د هغه پوښتنه وه چې اکثرو ملګرو په کمنټونو کې یا هم واټساپ له لارې له ما څخه پوښتنه کولې. د انګلیسي زده کړې لپاره د نورو په زړه پورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ خپل ځان سره وعده کړې ده چې د خپل افغاني ورونو لپاره انګلیسي له ابتدا څخه په ډېر اسانه او د دوی په ژبه باندې یعنې په پښتو کې په ډېر ساده ډول سره به تدریسو د یوټیوب چینل له لارې. نو ستاسې څخه هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګري را دعوت کړئ تر څو د دغه لارې څخه دیو هم انګلیسي زده کړه وکړي. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول په الله تعالی مسپارم. ښه وختونه.